बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलगरो कमरान तालिश शमा یو ځل بیا خپلو خوږو خپلو درنو ملګرو سره کاشف جان چې په اسلام آباد کې ژوند کوي او حسنین جان چې دلته د پبو په سیمه باندې یو ښه ترنم کوونکی یو ښه هنرمند دی او موږ دلته د شپې 3 بجې دي او ناست یو دلته په پبو کې د محبوب جان د کتاب مخکتنې نه بعد حسنین نه مو ټیم واخسته. موږ وی چې یاره زموږ د خوږ ملګري عاجز صاحب احمد زید الرحمن عاجز صاحب غزل موږ وی چې په ترنم راته ډالۍ کی نو مننه به مو حسنین جان د غزل موږ ته د ملګرو ته کاشف جان ته او نور دا سره ناست ملګري د کیمرې په شا باندې فطرت صاحب او نور دا ملګري ګڼ شمېر ملګري دا سره ناست دي نو دوی ته دا غزل ډالۍ کوي مننه به مو او فضل کوچې صاحب چې په حاضر وخت باندې ډډه لګولې ده خو هغه اوري موږ دا غزل ښه او نو حسنین جان دا غزل ډالۍ که دی ملګرو ماران د زلفو د صدا سے پروسا رودوی لا کپالنکی چې څوک ستړی مزدور کارودوي ماران د زلفو د صدا سے پروسا رودوي لا کپالنکی چې څوک ستړی مزدور کارودوي لا کپالنکی چې څوک ستړی مزدور کارودوي ترکی ګرانه دا چې دغه سواکدارو دوي ترکی ګرانه دا چې دغه سواکدارو دوي هی ترکی ګرانه دا چې دغه سواکدارو دوي ترکی ګرانه دا چې دغه سواکدارو دوي هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدارو دوي هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدارو دوي لکه پالنکي چې څوک ستړی مزدور کارو دوي لکه پالنکي چې څوک ستړی مزدور کارو دوي چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم بچی ته داسې کیسې وکم چې په لارو دوي بچی ته داسې کیسې وکم چې په لارو دوي لکه پالنکي چې څوک ستړی مزدور کارو دوي لکه پالنکي چې څوک ستړی مزدور کارو دوي دی ته ټولو ته ډالۍ وي تمام شپه وي خو وي د ښار خلک خوبونه نه کړي تمام شپه وي خو وي د ښار خلک خوبونه نه کړي کاشف صاحب تمام شپه وي خو وي د ښار خلک خوبونه نه کړي تمام شپه وي خو وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک کتلوي نو تمام ښارو دوي خو چې پښتون څوک کتلوي نو تمام ښارو دوي لکه پالنکي چې څوک ستړی مزدور کارو دوي لکه پالنکي چې څوک ستړی مزدور کارو دوي حاج سړی یم ماښام چې له روزګار راځم حاج سړی یم ماښام چې له روزګار راځم حاج سړی یم ماښام چې له روزګار راځم
اج سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم زما بچی د مور په غېږه کې بیمارود وي زما بچی د مور په غېږه کې بیمارود وي لکه پالنګ کې چې څوک ستړی مزدور کارود وي لکه پالنګ کې چې څوک ستړی مزدور کارود وي ماران د زلفو دس داسې پر رخسارود وي ماران د زلفو دس داسې پر رخسارود وي لکه پالنګ کې چې څوک ستړی مزدور کارود وي لکه پالنګ کې چې څوک ستړی مزدور کارود وي. واه 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 حسنین جان ډېر ښکلی او یو خو د دې غزل حق چې کوم دی زید الرحمن عاجز صاحب په خپله د کلم حق ادا کړی دی بل د هغې د ترنم حق چې کوم دی حسنین جان په دې خوږ آواز سره او دا پیله ځل زه دا ترنم د دې غزل ما واورېدو دې ته د ده چې کوم د ده طرز جوړ کړی دی کمالونه یې پې کړي دي او یو ځل بیا مینهوالو ستاسو ډېره مننه او انشاءالله تاسو سره به بیا بلې خپرونې سره بیا به شاملېږو انشاءالله نو تر هغې وخت پورې تاسو نه غواړو اجازت خوشحال و آباد اوسئ.